د افغانستان مالیې وزارت د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو خپلواک کمیسیون د افغانستان بانک او د اس ای ملي ادارې په ګډه د ملکی خدماتو کارکونکو ته د معاشونو د ورکړې ډیجیټلي سیستم پرانیست. ولسمشر غنی د یاد سیستم د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې دغه سیستم په فعالیدو سره به ټولو حکومتي کارکونکو ته پر خپل وخت شفافه او بشپړه توګه خپل معاشونه ورسیږي او په یاده پروسه کې به چټکتیا رامنځته شي. تمام کارمندای دولت برشان اطمینان داده میتونیم که بعد از انشالله تعالی با تطبیق از اقدام بزرگ اینا به صورت یقینی خود فهمیدن که ماشون به وقت داده شده، کاملا داده شده و اختیار ماشون بین از اینا و ماشون هیچ شخص وسط وجود نداره. ولسمشر دغه راز زیاته کړه چې د یاد سیستم په مرسته د هرې ادارې د ټولو کارکونکو شمیر په دقیقه توګه مشخص کیږي. له سیستم څخه د باندې د ګمارنو مخنیوی کوي او دغه راز د ملي بودیجې په مدیریت او د خیالي کارکونکو په له منځه وړلو کې مثبت اغیز لري. بعد از یک اداره نه تعداد خود، نه تشکیل خود، نه افراد خود پنهان کرده مید. خارج سیستم مقرری ها غیر ممکن میشه. هیچ نوع پرداخت معاشات به صورت سلیقه‌ای برای افرادی که به اساس واسطه و وسیله بیان باید ممکن نباشه. هغه دغه راز د ډیجیټلي حکومتولۍ د پراختیا لپاره د الکترونیکي تذکرو ویش اړین بولي او ټینګار کوي چې دغه تذکرو د ویش پروسه باید چټکه شي ترڅو هر افغان وکولای شي چې له دې لارې عامه خدماتو ته په اسانۍ سره لاسرسی ولري. بلخوا د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د ادارې مشر نادر نادری په یاد ناسته کې د خبرو پر مهال وویل چې د معاشونو د ورکړې یاد ډیجیټلي سیستم په هیواد کې دننه جوړ شوی چې په کم لګښت او پوره دقت سره به دغه پروسه د پخوا په پرتله چټکه کړي. سیستم وطنی است جناب رئیس جمهور و مصارفش هم مصارف وطنی و کم و غیر قابل مقایسه با او چیزی را که عین سیستم را نهادهای بین‌المللی می‌سازند و یا مراجع بین‌المللی تامین می‌کنند. نوموړی زیاتوي چې دغه سیستم له لارې ټول ملکی کارکونکي ثبت او بایومتریک شوي او له دې وروسته به د یاد سیستم په مرسته هیڅ خیالي مامور ته معاش نه ورکول کیږي او د مالی او بشري سرچینو په سپما کې مهمه ونډه لري. به دلیل موجودیت معلومات بایومتریک از این بعد هیچ گونه مامور خیالی، معلم خیالی پرداخت برش صورت نمیگیره و یک قدم بسیار بلند است در مبارزه برای علیه فساد و از او طریق در ایجاد اعتماد برای مردم و مصرف بهینه منابعی را که از او طریق صرفه جویی میشه. په ورته مهال مالی وزارت او دغه راز د اس ای ملي ادارې چارواکي هم د ډیجیټلي حکومتولۍ او شفافیت په برخه کې دغه سیستم رامنځته کېدل مثبت ګام بولي او ټینګار کوي چې له دې وروسته به دوی وکولای شي چې په پوره شفافه او چټکه توګه خپلو کارکونکو ته په هر ځای کې معاشونه اجرا کړي.